السلام علیکم دوستانو، الله دې وکړي چې تاسو ټول راتاره روغ او جوړ شئ. دوستانو زه بیا د لمر ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو د فیسبوک داسې یو خوندور سیټینګ درښیم که چیرې ستاسو د فیسبوک اکاونټ د بل چا په موبایل کې استعمالیږي، یعنې ستاسو اکاونټ بل څوک استعمالوي، یا هم ستاسو اکاونټ ستاسو څخه په موبایل کې خلاص پل شوی وي او هغه موبایل مو خرڅ کړی وي. نو دې لپاره دوستانو د فیسبوک یو خوندور سیټینګ ما تاسو ته راوړی. تاسو کولی شئ چې په هر ځای کې ستاسو د فیسبوک اکاونټ د هر چا سره ستاسو اکاونټ خلاص وي موبایل کې، تاسو په اسانۍ سره وربندولی شئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ویډیو لایک کړئ، نوی ویډیو لایک کړئ، او که چېرته دا اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په دغه ستور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسي. نو دې لپاره دوستان تاسو راشئ او فیسبوک به راخلاص کړئ. کله مو چې فیسبوک راخلاص کړو، دغه درې لاینه چې را روان دي په دغه باندې به کلیک وکړئ. په درې لاینو کلیک کول څخه وروسته دوستانو په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړو نو په سیکیورټي ان لاګین باندې به کلیک وکړئ، او په سیکیورټي ان لاګین باندې کلیک کول څخه وروسته په سی مور بټن باندې کلیک وکړئ. په سی مور بټن په کلیک کول څخه وروسته تاسو لیدلی شئ هغه ځایونه ما ته راواړوئ په کوم ځای کې چې زما د فیسبوک آی ډي استعمالیږي. دوستانو نو کندهار افغانستان، کابل افغانستان، نو لاګ اوټ آل. نو دوستانو په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او په لاګ اوټ به کلیک وکړئ. نو ستاسو د فیسبوک آی ډي چې په هر ځای کې او په هر موبایل کې استعمالیږي نو هغو ټولو پسې به وربنده شي. دوستانو تاسو لیدلی شئ چې په ټولو ځایونو کې زما د فیسبوک آی ډي بنده شوله، یوازې په اوسني موبایل کې اکټیو شوله. نو دوستانو ډیره یو خوندوره طریقه ده او تاسو کولی شئ چې دې طریقې په ذریعه باندې خپله آی ډي محفوظه کړئ. دوستانو که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو سره حتما لایک کړئ او داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو دوستان ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.